بسم الله الرحمن الرحیم. هغه متنازعین فریقین چې په خپل منځ کې د صلح کولو د پاره حکم، فیصل، منصف دریمګړي مقرر کی، د دغه حکم، منصف، فیصل یا دریمګړیو د پاره د اجرت اغستلو جواز شته او کنيشته. جواب د دې خبرې د پاره فقهای کرامو دارنګ کړی ده. کله چې متنازع فریقین یو شخص یا د یو شخص نه زیات کسان خپل ځان د پاره منصف یا منصفین مقرر کی چې د دوی په مابین کې تصفیه او حل د تنازع وکي په صلح باندې، کچره دغه حکم یا دریمګړي د اول نه فریقینو ته د اجرت او د عوض خبره کړي وي، مطالبه د عوض او د اجرت کړي وي، نو د فیصلې نه وروسته حکم دریمګړی د اجرت مستحق دی. کوم اجرت چې ورته ښودلی دی د صلح نه وروسته فریقین بام دغه اجرت حکم فیصل ته ورکوي او د دغه حکم او فیصل د پاره اجرت اغستل جواز لري. خو کچره حکم، فیصل، دریمګړي اولن د اجرت مطالبه نوي کړي نو د فیصلې نه وروسته دوی مستحق د اجرت نه دي. ها کچره فریقینو د خپل طرف نه څه ورکول هغه اغستل ورته جایز دي. د دې مسلې د دلیل د پاره علماء کرامو قول د ابن عربي رحمه الله کوم چې نیل الاوتار دویم شپږمه صفحه کې ذکر ده دارنګ فرمایي الصحیح جواز اخذ الاجرة على الاذان والصلاة والقضاء وجميع الاعمال الدينيه.